دا یو بل قیامت دی. د سیټه چې کومه جینۍ ښکاري دا د دریو بچو مور ده چې دا یو هسپتال سرکاري هسپتال ته تللې وه د خپل رشته دار سره او د هغه سره څوکیدار څه وکړل او دې بیا یو خط ولیکه او دې بیا ځان ختم کړو. ملګرو ته کومه جینۍ ښکاري نو دا مهویش دی. د دې درې بچي وو چې هغه ته پوهنتون ورکړی او ځکه چې دې خاوند وفات شوی او ځکه چې هغه یو چرسي و د هغه د وجې نه هغه لاړو ختم شو. دې به ورته بیا خپلو بچو ته پوهنتون کړی و لیکن وروڼه یې وو نو وروڼه یې خپل کور ته بوتلله او په حیا عزت سره ژوند تېرولو. ملګرو دا ډېر عزت حیا نه کوه بل چاته به یې ځان ښودلی هم نه. دې رشته دار بیمار و چې دا سرکاري هسپتال ته لاړله. رشته دار ورته ویل چې ته زموږ سره ایساره شله او دلته به زموږ سره شپه وکړې. چې څنګه دې ورته ویل چې صحیح دی زه به ایساره شم چې دا ایساره شوې ده. نو د شپې یو چوکیدار راغلی دی او دې ته ویل چې دغه ډاکټر کلینیک ته راغلی دی ته راشه کلینیک ته او د بیمار دا کومه کاغذونه چې دي نو دا ورسره هم راوړه. ملګرو چې دا د بیمار کاغذونه او هر څه یې راغوستي دي بهر ته راوتې ده او د چوکیدار د هسپتال د کومه چوکیدار چې د همدې روانه کړې ده نو هلته نور هم چوکیداران ناغلي دي. چې نور چوکیداران ناغلي دي ملګرو چې دې سره کم کار کړی دی نو هغه د ویلو نه دی تاسو نور ښه پوهېږئ ملګرو. خو چې دې بیا دې سره غلط کار کړی دی ملګرو نو دې بیا خپل ورور ته رنګ کړی دی ویلی چې ته هسپتال ته راشه. ملګرو هسپتال ته خو صرف دغه خبره کړې ده او د چوکیدارانو چې دی نو دوی ته بیا موبایل اخیستی دی. پس چې دې ورونه راغلي دي هسپتال کې دا په هسپتال کې نه وه. ملګرو خو بیا هم کیسه لاړه عدالت ته کیسه لاړه او د دې څه وکړه دې جینۍ چې کومه ورونه وو عدالت ته لاړلو او دا کومه چوکیداران چې دا ګرفتار کړل. ملګرو د جینۍ په اخره په دې خط کې څه لیکلي وو هېڅ څه یې په دې خط کې لیکلي وو. ملګرو د خط کې دا لیکلي وو چې زه معافي غواړم خپل بچو نه معافي غواړم او د خپل ورور نه معافي غواړم ځکه چې ما یو داسې زندګي تېره کړې وه چې تاسو ته ښه پته ده چې ما مخ هم چاته نه دی ښودلی او ما سره یو داسې کار وشو چې زه اوس دغلته د تلو نه وم. د هغه د وجې نه ما څه وکړل زه ځار شوم او زه د دنیا نه ځم. ملګرو نو افسوس سړی ډېر زیات خفه شي یار نن سبا په هېڅ چا باندې یقین نه دی پکار چې د داسې ښځې سره یو داسې کار کېږي که نه سړی د ژوند نه نفرت پیدا شي او سړی په زندګۍ باندې ویرېږي چې دا لا کوم قسم خلک دی چې یو داسې کارونه کېږي که نه نو سړی به خفه کېږي نه یار. د مهویش سره یو داسې کار وشو زه خو ډېر زیات خفه کړم یار چې داسې کسانو له پکار ده چې دوی له پانسي ورکړی شي. نو تاسو ټول په کمنټ کې ووایئ چې داسې کسانو له پکار ده چې پانسي ورکړی شي ایس ضرور ولیکئ ملګرو او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ یار. ډېر زیات احتیاط کوئ د خپل ماشومانو ته چېرته بهر ته مه لېږئ. تاسو ته پته نن سبا دهشت راغلی دی داسې خلک دی که نه چې په هېڅ چا اسره باندې نه کوي په عزت د چا په عزت باندې نه دي نه ماشومانان پکې کوي او نه پکې غټ کوي بس چې صرف غلط کار کوي. ملګرو زما ټول ته خواست دی یار چې دا ویډیو پیغام د نورو مسلمانانو سره زموږ د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ هسې نه چې بله ورځ به ستاسو سره داسې وشي یار. دې ویډیو چې مې دا واقعه مې چې واورېده نو ډېر زیات یې خفه کړم او ما ویل چې تاسو ته پکې زه اهم پیغام ورکړم.